داسې قدرمنې ښځې پکې باادبه چې کله خاوند غوسه شي نو هغې د مخې نه لرې شي، نو غوسه د خاوند کنټرول شي. خو یو نیمه داسې چې داسې یو میټر ژبه ورسره وي نو هلته بیا ته لرې کېږي د دغه ځي نه. که غواړې چې دا مسله طلاقو ته لاړه نه شي نو بیا به ته څه کوې، ته به د دغه ځي نه اخوا شي. او حدیث کې چې د غوسې کوم علاج راغلی دی او داسې اردام وکړه دې سره غوسه کنټرولېږي. که ولاړې نو کښېنه او که ناستې نو سمله. یو ښه طریقه دا ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره ځکه چې غوسه شیطان طرفوي. بله د دغه ځي نه وته داسې قدرمنې ښځې پکې باادبه چې کله خاوند غوسه شي نو هغې د مخې نه لرې شي، نو غوسه د خاوند کنټرول شي. خو یو نیمه داسې چې داسې یو میټر ژبه ورسره وي نو هلته بیا ته لرې کېږي د دغه ځي نه. که غواړې چې دا مسله طلاقو ته لاړه نه شي نو بیا به ته څه کوې، ته به د دغه ځي نه اخوا شي. کله یې لږ ذهن برابر شو یخ شو بیا واپس راشي. نو دا یو نصیحت دی دې وروڼو ته. د غوسې په وخت کې ګوره صرف ښځې سره نه، ملګري سره، خپلوانو سره، بچو سره، چې څومره د غوسې په وخت کې ته په یو مسله کې ورننوځي دومره تا نه ګډوډه کېږي. نو دا یې ښه طریقه ده یا خو غوسه کنټرولول او یا دغه ځای پرېښوده، دی حل دی. کله دې دماغ ساړه شو بیا راشه کښېنه ورسره.